ثاقب کاکړ هغه هنرمند دی چې د خطونو او رسمونو ګالري لري. د ګالري د جلال آباد په ښار کې د ترافیک مدیریت ته مخامخ ده. د څرنګه خطاطي زده کړي، ښه خط څه ځانګړتیاوې لري، څرنګه څوک ښه خطاط کېدای شي. خو دا پوښتنه هم مهمه ده چې لومړی له ښاغلي کاکړ څخه دا واورو چې دا دواړه هنرونه خط او رسم څرنګه یو ځای مخ ته وړي. رسامي مو مخکې کړې وه، خو بیا د ما خط چون توجه مې ډېره وه او خط او رسامي دواړه هم مهاله مخ ته وړل د ستونزمن وي. که څوک غواړي چې په خط کې یو حد ته ورسیږي، یو ځای ځان ته ونیسي، نو باید یو څه وکړي. خطاطي مو له چا زده کړې ده؟ استاد مو څوک؟ اول سر کې خو خطاطي په جلال آباد ښار کې کړې ده او مختلف استادانو سره. بیا وروسته همدلته مې خپل لوحه لیکنې دکان هم درلوده جلال آباد کې. بیا تقریبا 15 کاله 4.5 کاله کابل ته تللی یم. هلته مې زده کړې انجمن خوشنویسان افغانستان د ممتاز سند هم لرم په خط کې. نو هلته مې مختلف استادان دي مختلفو خطونو. په کلاسیکو مشهور خطاطانو کې، یعنی په پخوانیو کې مثلا لکه پوپلزایی او ځینې نورو کې د کوم خاص خطاط پیروي کوي تاسو؟ پخوانی خطاطان خو هغه خو یو حد کړو، هر استاد خپل یو سبک درلود او لري. اوس مهال ډېر خلک د هغه پیروي کوي. خو شخصا زه غواړم چې زه مختلف خط وکړم. هغه حروف چې ماته ښه ښکاري، کومه جمله چې زه لیکم، هغه مشخص د یو کس په سبک باندې زه نه ځم. زه غواړم چې اوس په ساده ټکو کې زما مختلف سبکونه مې د مختلفو خطونو نه مې هغه راغستي حروف، بیا چې کوم حرف زما د کوم سبک خوښي هماغه کاروم. یعنی تاسو خپل لار ځان ته تعقیبوي، خپل سبک لري په خطاطي؟ خپل سبک خو نشم ویلی، خو دومره ویلی شم چې د مخکینی استادانو څخه چې د کوم استاد کوم حرف زما، البته ټول مې خوښ دي ځکه هغه په ډېر لوی مقام کې دي. نو زه بیا غواړم چې چا پسې لاړ نشم. هغه شیونه چې کوم استادانو کوم حروف لیکلي او هغه کې کوم حرف زما خوښ وي، هماغه حروف بیا زه په جملو کې یا په تابلو کې په هر څه کې مې چې زه وکاروم. کاکړ صاحب، د یوې هنري خطاطۍ ځانګړتیاوې څه دي؟ مثلا ځکه یو خط ګورم کېدای شي چې راته ښایسته ښکاره سي، لیکن څه به پوهېږم چې دا خط تر دې بهتره دی. شیبر صاحب، هر حرف یا هر خط ځان ته یو ښکلا لري او په همدې ښکلا کولی شي یو انسان ځان ته جذب کړي. نو زه په دې اړه دومره خاص نشم ویلی، خو اصلي خبره به دا وي که څوک په دې لاره کې عادت وي، کار یې کړی وي، یا مثلا کوم اثار ډېر لیدلی وي، ډېر دغه کړي تجربه لري، نو حتما هغه کېدای شي ښه او بد بیا هلته وپېژني. کاکړ صاحب، زه خپله له هغو کسانو یم چې ډېر خراب خط لرم. یو وخت مې زده کړې کولې، په پوهنتون کې استاد راته وویل د امتحان تر پیل مخکې وایي خدای ته وګوره، واضح لیکه چې زه نه پې پوهېږم چې ته څه لیکې. نو دا زما یوه کیسه وه. لیکن کله چې ښایسته خط ګورم جذبوي مې، یعنې داسې احساس کوم چې واه دا څرنګه ښایسته خط ده. نو ځکه دا سوال به بیرته تکرار کم، تاسې په جلال آباد کې د خطاطۍ د یوه استاد په صفت باندې کې یو څه واضح کوي، په دې کې شک نشته چې ښایست څوک نشي تعریفولی، خبره فلسفي ته وځي، لیکن د یوه ښه خط ځانګړتیا که تاسو یو څه بیان کړئ. مخکې له دې زه به یو خبره وکړم. متاسفانه باید وایم چې زموږ په ښوونځیو کې د حسن خط مضمون شته، بلکې د فکر کوم د لومړي صنف څخه تر شپږمه پورې موږ د حسن خط مضمون لرو. ولې متاسفانه دلته په هر ښوونځي کې زه دا ویلی شم، فکر نه کوم داسې دولتي ښوونځي دي اوسي چې هغې کې یو مسلکي استاد وي د خوشنویسۍ له خاطره، یا هنر مضمون هم دی او خطاطي هم شته، حسن خط. او ستاسو په اړه تاسو دا پوښتنه وکړه چې بیا ځل م تکرار کړم، دا د ښه خط، دا ما تاسو ته مخکې مې یادونه وکړه چې ښکلی خط حتما انسان ځان ته جذبوي
او دا حروف که یو خطات په ډیر ښه شکل لیکلي وي زما خو نظر دا دی خلک بیا هغه جملې ته هم دومره فکر نه کوي لکه څومره چې د دې خط ښکلا ته فکر وړي نو همدغه لامل به چې ځان ته خلک جذبوي. کاکړ صاحب که بیرته همدغه پوښتنه په بل ډول تاسو وکم مثلا یو بیت شعر دی په دې اوله کې هم 4 یاګانې شته او په دې دوهمه کې 4 یاګانې شته آیا دغه 4 یاګانې باید ټول یو ډول لیکل شوي وي فرضاً په دواړو کې 4 عین هم شته د 4 عین باید یو ډول لیکل شوي وي 4 دال دي دا 4 سره دالونه باید یو ډول لیکل شوي وي چې هغه هنري توازن پکې مراعات شي او کنه په بدلون کې هم شایسته او کمال او استادي شته. یو د خط اصول دی قانون دی موږ چې هر ډول خط لیکو باید دغه خط اصول او قوانین په نظر کې ونیسو. دلته دوه خبرې دي یو کوم چې نقاشي خط کوو نو کوم هر ډول رنگ باندې او په هر تخنیک باندې د حرف جوړو خو اصول او قانون به نه ماتو. کاکړ صاحب وبخښه هم دغه اصول که تاسو تشریح کی فکر کوم سوال به جواب شي. اصول شیبر صاحب خط خپل اصول لري مثلا نستعلیق خط دی الف لیکل کیږي 3 نقطې په کومه زاویه باید دا شروع شي کومه زاویه باندې باید ختم شي دا د خط اصول قانون دی یعنی موږ کوم خط لیکو تابلو کې هر څه چې لیکو باید هغه د خط قانون مات نکړو او تاسو خبره کې تاسو یادونه وکړئ چې 4 یاګانې په یو ځکه طبعا یو خوشنویس به دا کوشش کوي چې زه د 4 واړه یاګانې په یو شکل او یو بیخي فرق نه لري ولیکم ولی خوشنویسی داسې یو شی دی کته باید کوشش وشي چې دا 4 یاګانې په یو ډول ولیکل شي خو لاس د کېدای شي کوم ملي فرق یا مثلا کوم ذره یو یې تاوی هغه لمنه درنه معمولی اخوادي خوشي نو کوشش باید وشي چې یو ډول ولیکل شي. یعنی هغه د شایست فلسفي تعریف ته چې شایست په توازن کې بے توازنی ده همداسې ده نه پیغام کې د همداسې اوسې خو خوشنویسی موږ خو هر تابلو شخصا چې جوړوم ډیر کوشش هم دا وی چې د حروف هغه توازن او هغه کومه جمله چې موږ لیکو دا هغه ترکیب په ښه ډول جوړ کو تاسو دا پښتنه چې و نو زه په دې نشم ویلی چې باید 4 یاګانې یو رقم وسی ځکه لاس د حتمن تغییر به پکې راځي خو ډیر کم فکر کوم غیر مسلکی کسان چې کوم خلک خوشنویسی کوم چا نه وکړي نو هغه بیا په مشکل دغه فرق معلومولای شي. کاکړ صاحب تاسو چې لاسته په لاس کې تغییر راځي دا خو دا معنا هم ورکوي چې یو څوک په خطاطۍ کې استاد هم شي هر وخت یو ډول خطاطي نشي کولای کېدای چې تیرونی مو یو بیت لیکلی هغه ډیر عالی راغلی او بیا یو میاشت وروسته هغه سنوي راغلی همداسې ده. بالکل تاسو خبره تاییدوم خوشنویسی یو لاغه هنرونو څخه دی چې زموږ دغه مخکینی او استادان چې کوم تیر شوي دي فکر کوم یو پکې دا خبرې یادونه کړې په بخنه چې که یو ورځ دی د خوشنویسی تمرین ونه کړ نو لاس دی لکه ناشنا کیږي که 2 ورځې دی ونه کړ بیا هم داسې مسلسل خبرې کړي یعنی دا ستاسو خبرې ترازم خوشنویسی ځینې کارونه همدامه هم کړي دي لنن 15 کاله 6 کاله مخکې مګر اوس هغه فکر هغه لاس او چې هغه کارونه زه ګورم زه واقعا زه خپل ورته تعجب کېږم چې هغه وخت دغه کار کول خو که څوک غواړي چې ښه خوشنویسي سي نو باید هر ورځ 1 ساعت 2 ساعته 3 ساعته 4 ساعته دوامدار تمرین ولري چې هغه لاس د نه یو رنګ سره نابلد نشي. او کاکړ صاحب تاسو هم دا کار کوئ؟ بله داسې وخت په ما راغلی چې زه شپې 2 بجې له خوبه جګ شویم او د خط شوق مې راغلی بیا مې ځان ته هغه مشواڼۍ او کڼکې او رنګ اخیستی دی کار مې کړی نو دا هر څه شوق غواړي او خوشنویسي هنرونه ټول فکر کوم داسې شوق لري چې انسان څومره پکې مخ ته ځي نور انسان ته کش کوي.